تازه خبر د پروان په بګرام کې 9 طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. څه وخت څنګه او چا پوره هله سره ویډیو کې ګورو. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ د نوزې تازه خبر ته. د ازادۍ مبارزینو د بګرام ولسوالۍ ودانۍ کې د طالبانو پر قرارګاه د یرغلیز برید او له دې ډلې سره د یو ساعته نښتې په پایله کې د طالبانو 15 ملیشه غړي ووژل او د یو مشر په ګډون یې 4 تنه ټپیان کړل. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې مبارزینو تېره شپه 11:45 بجې د 1402 کال تلې میزان میاشتې پر 6مه نیټه له دوو خواوو د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په دې یو ساعت نښته کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. په دې نښته کې د خپلواکۍ جبهې مبارزینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. همداراز دې عملیاتو کې د دښمن 1 میل 14 میله وسله هم د خپلواکۍ جبهې غلچکیانو لاس ته لوېدلې ده. دا و چمتو کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وخت.